موږ تاسې په مخکینی مبحث کې دا مسله زده کړې وه چې ساحه پر چارج قوه واردوي او ساحه پر چارج باندې څومره قوه واردوي د دې اړیکې په اساس کله چې یو چارج یو ساحې ته راوړل سي آیا د ساحې شدت مو داسې معرفي کړی و اف پر کیو او دا مو څه ویلي وه دا هغه قوه ده چې پر دې چارج راغلې ده دا چارج اوس یو صفر ورسره لیکئ نه لیکئ هغه نو مهمه مسله نه ده یعنې پر دغه چارج باندې دې ساحې په دې اندازه قوه وارده کړې اوس زه د دې څخه داسې یو اړیکه جوړوم څومره قوه پر کیو چارج باندې ای ساحه واردوي د ای کیو په اندازه دا اړیکه به بیا زموږ تاسې هر ځای په درد وخوړل سي که ای ساحې ته یو کیو چارج راوستل سو پر دې باندې به څومره قوه راځي د ای کیو په اندازه دغه مو همداسې مسله یاده کړې وه دا قوه پر دې چارج راغله او دې ساحې ورباندې وارده کړې اوس مې دا اړیکه داسې حل کړه څومره قوه وارده سوې ده د ای ساحې لخوا پر کیو چارج د ای کیو په اندازه کله چې دومره قوه ورباندې واردېږي نو هغه چارج لرونکي ذرات په برېښنایي ساحې کې څه کار کوي په حرکت پیل کوي صحیح ده دا موضوع بیا چې موږ تاسې د دې ترسره شوی کار محاسبه کوو د ساحې یا په دې چارج کې څومره انرژي کې بدلون راغلی دا محاسبه کوو دا دایم زموږ تاسې په کار وي اوس په دې مبحث کې څو خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي تاسې توجه ورته وکړئ لومړی مسله داسې تصور وکړئ چې دلته یو منظمه برېښنایي ساحه جوړه کړو منظمه برېښنایي ساحه مو ویل چې ټول د ساحې لیکې څنګه وي موازي خطونه او بل شدت په ټولو نقطو کې څنګه دی یو شان دی دا یو منظمه برېښنایي ساحه دا یو منظمه برېښنایي ساحه درته جوړه سوه یو به دا خبره په یاد ولرئ که چیرې په منظمه برېښنایي ساحه کې موږ تاسې یو مثبت چارج ولرو مثبت چارج حفظوي مه خبره په یاد وکړئ منطق یې ورته زده کوئ کله چې په یو منظمه برېښنایي ساحه کې موږ تاسې مثبت چارج ولرو نو دا چارج به په کم طرف حرکت وکړي دایما د ساحې په لوري دی په کم مسیر حرکت کوي د ساحې په لوري په دې طرف باندې پر ده قوه راله په همدې طرف باندې به دی څه وکړي تعجیل به واخلي اوس دا ویکتور د ده د تعجیل ویکتور دی په دې طرف دی تعجیل اخلي مثبت چارج په ساحې کې په کم طرف حرکت کوي د ساحې په طرف باندې دا داسې یې زده کوو موږ دا لوحه دفع کوي دا یې ټیله کوي او دا لوحه راکشي دا زموږ تاسې په درسو کې ډېر په کار راځي مثبت چارج په ساحه کې د ساحې په لوري حرکت کوي اما منفي چارج به څه ډول حرکت وکړي دا یې ټیله کوي او دا یې راکشي نو دا به په کم طرف حرکت وکړي د ساحې خلاف مثبت د ساحې په لوري حرکت کوي مثبت چارج د ساحې په لوري حرکت کوي منفي چارج د ساحې خلاف لوري ته حرکت کوي مثبت چارج دا به د ساحې په لوري ولاړ سي او منفي چارج به د ساحې خلاف دا ما د تعجیلو لوری درته رسم کوي ستاسې د میخانیک فیزیک په یاد دي چې د تعجیل او د قوې لوری دایما هم جهتي نو چې په دې طرف د چارج تعجیل اخیستی په ده قوه په کم طرف راغلی د ساحې په لوري او په ده قوه د ساحې خلاف نو چې حرکت یې کړی په کم طرف باندې قوه راغلی ده په مغه طرف باندې دا ما په منظمه کې درته دا په ټولو کې دغسې یو مسله ده پر مثبت چارج په کم طرف قوه واردېږي د ساحې په طرف پر منفي چارج د ساحې خلاف دا خبره په یاد ولري اوس راځم زه غواړم د دې تعجیل محاسبه کړم هر چارج لرونکې ذره کتله هم لري موږ تاسې ویلو چې چارج د کتلې خاصیت دی چې یو ځای کې چارج شتون لري مطلب دا چارج په یوې کتلې شتون لري نو دا یو کتله هم لري د ام په اندازه او چارج لري د کیو په اندازه زه غواړم معلوم کړم چې د دې ذرې تعجیل څومره دی څومره تعجیل اخی د مقداري لحاظه معلومو تاسو ما ته وایاست د میخانیک فیزیک څخه تعجیل مساوي و څومره قوه چې پر یو کتلې راغله تقسیم په کتلې اوس دا راته وایاست چې په دې باندې څومره قوه راغلې ده څومره قوه په دې باندې راغلې ده آفرین په ساحه کې څومره قوه راځي د ای کیو په اندازه د اف پر ځای مې وضع کوي ای کیو په مخرج کې رالی ام دا ویکتوري کمیت دی دا کیو به څنګه وي مطلقه ام مثبت عدد دی دا مطلقه راله او دا هم څنګه سو ای ویکتور دی دا خو مثبت راځي اندازه
دغه مثبت وي که منفي وي تاسې به څنګه وضع کوئ مطلقه به یې نیسئ چې مثبت درته راسي دا هغه تعجیل دی چې په یو منظمه برېښنایي ساحه کې چارج ترلاسه کوي او دا ډېر اسانۍ باندې پیدا سو دغه مهمه مسله د تاسې په یاد ولري په برېښنایي ساحه کې پر چارج د ای کیو په اندازه قوه راله دا دی وګورئ زه د یو بل شکل باندې درته جوړ کړم دغه اړیکه معمولا کیدای ستاسې څخه ایره سي یا ګډوډه سي خو په دې شکل یې په یادوئ قوه مساوي په څه شي ام ای اوس نو په برېښنایي ساحه کې څومره قوه راځي پر چارج د ای کیو په اندازه دغه کیو باید مثبت وي که منفي چارج و تاسو دا مثبت وضع کوي او که مو په کوم کتاب کې دا مطلقه ونه لیدئ هغه کتاب حتما تاسو ته دا معرفي کوي چې ګورئ دلته موږ چې چارج په نظر کې نیسو ټول چارج معنا مثبت چارج اوس مو ولیدل دا فورمول په اسانۍ جوړ سو دا د څلورو کمیتونو ترمنځ اړیکه ده د برېښنایي ساحې د شدت مقدار د چارج مقدار د چارج کتله او تعجیل هر یو چې ولرئ پیدا کولی سئ په دې لحاظ باندې تاسو تعجیل پیدا کوئ تاسو ماته دا ووایاست دغه تعجیل چې دی چارج لرونکي ذرې ترلاسه کوي دا تعجیل ثابت دی که نه دی د دې تعجیل راسئ ویې ګورئ کتله څنګه ده ثابت د چارج مقدار ثابت او ساحه خو مو یاده کړې چې څه منظمه نو دا څه ډول یو تعجیل سو منظمه که ساحه تغییر کوي نه نو دا تعجیل څه وي په منظمه برېښنایي ساحه کې دا ثابت تعجیل وي په برېښنایي ساحه کې پر مثبت چارج په کم طرف باندې قوه راځي زه اوس قوه درته وایم مقدار خو نو دایم موږ تاسې په یادو لرو دا یو منظمه برېښنایي ساحه سوه مقدار خو دایم په یادو لرو ای کیو لوری هم په یادو ولرئ چې بیا زموږ تاسې کار اساني په راتلونکي درسو کې اوس دلته یو مثبت چارج درته رسموم دا پر دې باندې ووایاست څومره قوه راغلې ده موږ یې ته وایه د دې چارج مقدار څومره دی که مې ویل چې د دې چارج مقدار دی 2 واحده ته ووایه ای 2 یعنې د چارج مقدار ضربوي په په دې مسله کې اوس فرض وکړئ د دې چارج مقدار دی د کیو په اندازه پر دې باندې څومره قوه راغلې ده پر دې باندې قوه راغلې ده د ای کیو په اندازه یعنی هغه قوه چې ساحې وارده کړې ده اف ساحه به زه اوس فعلا ورته ولیکم چې په پوه سئ دا به څومره وي د ای کیو په اندازه او دا قوه به په کم طرف وارده سوي دا ځای ډېر زیات مهم وي دا قوه به وارده سوي په کم طرف د ساحې په طرف ویني دې ته به زه نوم ورکړم دې ته دا عبارت د څه څخه و اف ساحه د ساحې لخوا وارده سوي قوه مقدار ای کیو او لوری څنګه رسموي د ساحې په طرف خو که چیرې دا منفي چارج وي بیا څنګه کوئ که دا منفي چارج وي قوه څومره ورباندې راغلې ای کیو مګم اوس دلته کیو تاسو څنګه نیسئ مطلقه یې مګم قوه په کم طرف ورباندې راځي خلاف لوري ته دا سو اف ساحه په مثبت چارج په ساحه کې خلاف لوري ته قوه راځي دا قوې د چا د طرفه راځي دا د چا له طرفه راځي ساحه مې ورسره ولیکئ دا قوه د څه له طرفه راغلې د ساحې له طرفه اوس نو بیا موږ تاسې پر دې مسلې باندې بحث کوو چې دا قوه د ساحې له طرفه ورباندې راغله تاسې در په یادو کوئ دا موضوع چې کله قوه پر یو جسم وارده سي او دا جسم د ځای څخه بې ځایه سي نو هغه باندې خو کار اجرا کیږي اوس ساحه کار اجرا کوي که نه پر ذرې باندې قوه وارده کړې ده بلکل او په دومره تعجیل باندې دا ذرې حرکت پیل کوي نو کله چې ذره باندې قوه وارده سو او ذره د ځایه څخه بې ځایه سوه نو طبیعي خبره ده چې څه رامنځته سو کار اجرا سو نو ساحه څومره کار اجرا کوي ساحه څومره کار اجرا کوي ډبلیو هغه کار چې ساحه یې اجرا کوي دا مساوي رالی په د کار عمومي فورمول څنګه و اف ډي کوساین تیتا دا مساوي په څو رالی اوس نو تاسې راته اف ای کیو او ډي خو نو کله چې پر دې باندې قوه وارده سو چې دا څومره بې ځایه سوی زه به فعلا هغه ته ډي وایم او ضرب کوساین د زاویې دغه نو بیا کومه زاویه ده ستاسې په یاد په کار کې مو څه ویلي دا زاویه ده د قوې او د تغیر مکان ترمنځ اوس نو دغه کومه زاویه ده دلته قوه خو ای واردوي د دې دواړو ترمنځ د قوې او د تغیر مکان ترمنځ ورته ووایاست او یا وایاست د ساحې او د ډي ترمنځ ډي تغیر مکان سو ولې دا دواړه یوه خبره ده د ساحې او د دې ترمنځ یا د قوې او د ډي ترمنځ ځکه ساحه او قوه هم جهت وي نو زاویه خو د دواړو ترمنځ یو شی رالی
دا کار به بیا موږ تاسو په راتلونکي درس کې ډېر زیات وکاروو